کله مړ وشي نو ټول نول موږ دا پندې یو ځای ته او بیا کټي کو دي سره داسې وتړو نو او بتړلې شي د پندې بلې پندې سره الى ربک استرب طرف دا یوم اذن المساق نن ورځ ورتللی ان استاد پندې بوس الله تکلاویږي اوس بځي الله ته موخه مخ کېږي فلا صدق بس تصدیق و نکړو دا د ابو جهل باریکی دي دا دومره شدید ترين آیاتونه بیان شول بیا د تصدیق و نکړو ولا صلى او نه منځ کړو ولکن او لیکن کذب دروغ یو غنا وتولى او مخواړو ثم بیا ذهب لاړو الى اهلی خپل کور ولو طرف ته يتمطى ففخر سرا اولا لك بس هلاکت استاد پارا فاولا او بیا هلاکت ده یو معنی دا هم دا اولا لك تاسره هم دسي جوړی دا فاولا لك بس فاولا بس هم داسي ثم بیا اولا لك هلاک شت افسوس ته تا د پارا مناسبه وتا سرا فاولا هم د غرنګي د څنګه چې تا وکړل یا هلاک شت په پورا هلاکی دو سرا ايحسب الانسان اي خیال کوي انسان ان یترکا چې کنه دې په خدای شي سودا بیکارا اغه خو ته ولکیږي چې څوک بیکار نه کوي او د کار نه وځي بس بیا پریدي چې او مالک ورته هیڅ نه وای نه په مال وړي او نه په رټ وای او نه نور کار نه پی کوي نستاسو خیال دا دی چې کنه هغه خو بشان دیو علم یکو آینو نطفتن یو ساس کې ممنین د منینا یمنا چې تو یول شي پر رحم کې ان خپل حیثیت خو له ورته وی څه د منی هغه ټوکړوي ثم بیا کان دیشو علقه یو ټوکړه دی ویني فخلق بیا پیدا کړلا فسوا بیا برابر کړلا ان را سړې جوړ کو بیا فجعل بیا جوړ کو دے د پارا منو د سړینا الزوجین جوړي الذکر والانثى سړې او زنانا الیس اینا ده ذالک دا ان دا رب چې دا کار کولای شي بقادر قدرت لرونکې علی ان یحیی الموتى پدې باندې قادر چې ژوند کی مړي سوره دهر دا مکی سورت ته او دهر لفظي معنا زمانہ دا او زمانہ دا د الله تعالی د نمونه یونم هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې لا تسوب الدهر کذل مکوې زمانه ته فإن الله هو الدهر دغه چې الله تعالی زمانہ ده موږ څه زمانہ خدا داسې شو نه حالات وایا معاشره وایا ماحول وایا زمانه بدلون کې او د زمانه راوستون کې او د ټول الله تعالی سره دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا بشکر اغله ده علی الانسان په انسان باندې حين یو زمانہ من الدهر د زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چنو د هیڅ شی د ذکر قابل ذکر هیڅ شی د یادولو قابل نو ان خلقنا الانسان بشکمغه پیدا کړی د انسان من نطفه د وی نطفینا امشاج چې د خځه او د خاون ملاویدلی شي ویوا یعنی یوازې د خځو د یوازې د نر د منفیر نه جوړیږي انسان امشاجن غډا وډا د خځو د نر مشترکا نبتلیه چې موږ ازمایښ وکړو د فجعلناه موږ جوړ کو د سمیعا اوریدن کې بصیرا اوریدن کې ان بشکمغا هدیناه اخذ لدتا السبیل لارا اما شاکرن چې دا شکر گزار شي او و اما کفورا او یا کدا نا شکر دې دې د پرم غدا کړه دې ان اعتدنا بشکم تیار کړه دې للکافرین کافر د پارا سلاسل زنجیرنا واغلالا وبيړې دی وسعيرا او اور دې بل سور اور دې لمبو ولا اور ان الابرار بشکن کان خلق یشربون غیبت کل کای من کاسن د پیالونا کان مزاجها کافورا چوی خوان بد اغه غډون بد اغه کافور د دنیا کافور نه د دې مثال داسې ده لکه موږ شلی چې په خې کو بیا په کله غونډه لاچی واچو د ذایقې د پاره او یا فرینی جوړه کو په هغه کې د ذایقې د پاره د ګلاب او هغه دغه واچو دا دغه مذهب وی یا لکه شربت کې موږ لیمو واچو دا هغه د مزې د پاره د ذایقې د پاره عینن دا یو چینه دا یشربو چسکل بکئی بهاد اغینا عباد الله بندگان د الله تعالی یفجرونه چې بهي باغا تفجیرا په بیاول سرا کم دته چې خوخه بیا غته د ځان پسې هغه چینه راوستل شي یوفونا دوی پورا کوي بالنظر نظرون خپل ويخافون او یریږي یومن د اغورزنا کان چې دا شره نقصان د اغه مستطیرا هر طرف ته خور ور ويطعمون او دوی خوراک کوي دوی روټي ور کوي الطعام خوراک على حبه پمینه کې د الله سره یا پمینه کې د مسکین سره یا د زړه د مینینا
مسکینا غریب تا و یتیما او یتیم تا و اسیرا او قیدی تا انما بشک خبر دا د بل نه دا نطعمکم بیا بدا ور سوای چې کله ورکی مونږ روټي درکو تاسو ته لوجه الله د الله درزا د پاره لا نريدو مونږ نه غواړو منکم تاسو نه جزاء ان بدل ولا شکورا او نه شکریا دا کول یعنی زموږ شکریا ما دا کوا مونږ د الله رضا د پاره دا کړی ان بشک مونږه نخاف یریګو من ربنا د خپل ربنا یومن د غبرتنا عبوسن چې سخت ده مخرانه اونکی ده قمطریرا چې ترخه ده ډیره فوقاهم الله بس بچ بکی دوی الله تعالی شر ذالک ډیر سختی ده دغه الیوم ورزنا ولقاهم او مخامخ بشي دوی سره ور بکی دوی ته نظرتن تازگی وسرورا او خوشحالی سرور جزاء وجزاهم او بدل بور کی دوی تا بما صبروا باغا چې صبر کړو دوی په بدل کې جنتن جنت وحریرا او لباس د ورخمو متکئینا تکیب لګولی وی فيها باغه کې علی الارائک په تختونو لا يرون نبغوری دوی فيها باغه کې شمسن گرمی ولا زمحریرا او نه یخنی ودانیتن او نجدی بوی علیهم بدوی باندې ظلالها ستر سوری ددی وذللت اور ټټکړی شوی بوي قطوفها میوه داغه تذلیلا پورا رخکتا ويطاف عليهم او اړول بشي بدوی باندې بیانیتن لوخي دا خو بس مجبوری دا چې وخت کم ده کنه د جنت ذکرم چې هم دومره تما تفصیل سره کړی وي چې څنګه جهنم وکړو نبي د مزوا خبر البصغ الفاظ ته تاسو ګورئ دا د جنت هغه خوندونه دي بیانیتن لوخی من فضه د سپینو زرونه واقواب او جامنا كانت قواریرا وی بد شیشی قواریرا شیشی بوی من فضه د سپینو زرونه فقدروها چې اندازه کړی بوی دا تقدیرا پورا اندازه کول سره ان اندازه بنوي چې دومره غټ جام بوی چې ته ټول سکه نشي یا دومره بلګي چې ته ماړیږي نه څومره چې تا ته مزه درکې دومره بوی ويسقونا او سکولې بشي فيها باغه کې التا کاسن جامونه د شرابو کانا چويبا مزاجها غډوند اغه خوند اغه زنجبیلا د ادرکو او دا دنیا کې مونږه چې د خوند لپاره ال د مونږ ځکه د لپاره وي خدا کو دنیا کو ته خو بنای عینن یو چینه دا فيها باغ جنت کې تسمى چنوم د اغه سلسبیل ده ويطوف او غرزي را غرزي عليهم بدوي باندې ولدان الکان مخلدون چامیشه بالکانی و اذا هر کلا رايتهم چې تو ګوري اغیتا حسبتهم تب خیال کوي چې کني دوی لؤلؤ منثورا ملغرل دي اغا خوري وري پرشانه و اذا هر کلا رايت چې تو ګوري ثم رايت او بیا وګوري نعيما نعمتنا وملكا او بادشاہي کبیره ډیر لویا عالیهم د پاسه بد دوی ثياب جانیوی سندسن د نریب رخمو خضرن چشنی بوی و استبرقن او د غټو رخمونا وحلو او غستول بشي اساورا باوغان بنگړي من فضه د سپینو زرنا وسقاهم اوسکی بدوی ورسکوی بدوی تا ربهم رب دوی شراب طهورا پاک الله دې موږ تاسو ته نصیب کړه ان هذا بشکدا کان دی لکم تاسو لپاره جزاء بدل وکانه سعیکم مشکورا او دې کوشش د تاسو چې بدل کړي شوی دی داغه شکریا دا کړي شوی دی داغه ان بشکمغا نحنو مونږه نزلنا نازل کړی دی علیک القرآن پتا باندې قرآن تنزیلا بنازل اول سرا فاصبر بصبر کوا لحکم ربک د حکم د خپل رب د پاره ولا تطع او خبر ممنا منهم د دوینا آثمن د ګناګار او کفورا یاد ناشکرا واذكر اسم ربک او یاد کنم در رب خپل بکرتن سحر واصیلا او مقام ومن الليل او د شپې د نهیسینا فسجد سجده کوا له الله تعالی د پاره وسبحه او باقی بیانوا ليلا طويلا شپه چې کني وګدا دا نمونه وتا ته ملاو شي د مخ کې تیر شول چې دا صفاتونه تا کې راشي انها اولئ بشکم دغه خلق دي يحبون چې دې مینا کوي العاجله دنیا سرا ويذرون او دوی پرېګ دي وراهم ځان ورستو یومنا غورت ثقيلا چې درانه ده نحنو مونږه خلقناهم پیدا کړی دي دوی وشددنا او مونږه مضبوط کړی دي اسرهم بجونه د دوی یا جوړونه د دوی
د دې بندونه موږ یو بند د دې مضبوط کړی دی